بسم الله الرحمن الرحیم. وایي چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. محترمو، ډېر خوندور خبر دی. شاید ټولو ته معلومات وي چې د راتلونکي 28 یا 28 تاریخ باندې د افغانستان ولسمشر محترم ولسمشر محمد اشرف غني لوړې مراسم دي. نو همدغې ته ګڼ شمېر مېلمانه چې دي هغه رابلل شوي دي، چې له دې جملې څخه محترم او زمریان، د پښتنو زمریان، هر هغه څوک چې پښتانه یې راویښ کړل، محسن داوړ او همدارنګې زموږ بل ورور علي وزیر، دا هم رابلل شوي دي. محسن داوړ یو پوسټ کړی ده، هغه کې د لیکل شوي دي چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. او همدارنګې پسې زیاته کړې ده، ده ویلي دي په خپل یوه پوسټ کې: ډېره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهوري افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته یې د ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب د لوړې مراسم کې د ګډون بلنه راکړه. زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. او همدارنګې د افغانستان امبیسي یا سفارت چې ده، هلته یو انویټیشن کارت لګلی دی، دعوتنامه یې لګلې ده، په هغه کې لیکل شوي دي چې بلنلیک ښاغلی محسن داوړ په اسلام آباد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت لوی سفارت په ډېر ویاړ تاسو ته بلنه درکوي تر څو د روان زېږدیز کال فبروري میاشتې په 28 کابل کې د افغانستان نوي منتخب جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړې مراسمو کې ګډون وکړئ. ستاسو ګډون د دواړو لورو د خلکو او قومونو ترمنځ د اړیکو او د لا پیاوړتیا او زموږ د خوښۍ سبب ګرځي. موږ هیله لرو تر څو په یادو مراسمو کې د خپل ګډون او د تلونکي مل پلاوي بشپړ معلومات له دې سفارت سره لازم چمتووالي په موخه شریک کړئ. د افغانستان اسلامي جمهوریت لوی سفارت، اسلام آباد. نو دا همغه انویټیشن کارت دی چې محسن داوړ صاحب او همدارنګې علي وزیر صاحب ته لیږل شوی ده. نو د ټولې پښتنو ورونو نه مو هیله ده که چېرته دوی راغلل کابل ته، ښه دروند استقبال یې وکړئ او ښه یې ونازوئ، ځکه چې همدغې دوه کسان دي چې د ټول پښتانه چې دي هغه راویښ کړي دي. او موږ هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې په اخر کې دا چې موږ داسې ښکلي ویډیو تاسو ته برابروو، نو موږ چینل چې ده هغه هم درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا پورې چې همداسې خوندور معلومات، خوندوره موضوع تاسو ته رااخلو، تازه معلومات رااخلو، تر هغې پورې د خدای په امان.